دې قاضي صاحب خو د عطا ټول حقیقت ښکاره کړی دی یار. راځئ تاسو یې هم وګورئ چې د عطا حقیقت څه دی، عطا څنګه انسان دی. راځئ تاسو یې هم وګورئ، د قاضي صاحب د خولې نه یې واورئ چې عطا څنګه انسان دی. دې قاضي صاحب نن پوره حقیقت ښکاره کړی دی. راځئ تاسو ما سره دا ویډیو وګورئ. د هغې نه پس بیا زه تاسو سره خپل یو څو خبرې کوم. د قاضي صاحب ته خبرې واورئ. په دې افغانستان کې یو کس دی د عطا په نوم باندې یو خیري اداره یې جوړه کړې ده. یاره د یو مسلمان د محنت ته زه حیران شم چې که دا عمل الله د قبول کړو دله به الله څومره اوچته درجه په جنت کې ورکوي. این وړوکی هلک دی، څه ملا هم نه دی، خو دا دی چې ډېر لوی محنت کوي. په دې غریبانانو پسې ګرځي، بېروزګارو پسې ګرځي، چا له دوکان جوړ کړی، چا له یو کار شروع کړی، چا له بل کار شروع، چا کور. ښه ملګرو، تاسو د قاضي صاحب دا خبرې واورېدلې چې قاضي صاحب وایي چې عطا ډېر زبردست انسان دی او فاونډیشن یې کولاو کړی دی. وایي چې که دا الله تعالی هغه منظور شي نو په جنتونو به یعنې ده به څومره په جنت کې به څومره غټ مقام وي. نو بالکل ملګرو داسې عطا سره چې خلکو څنګه مینه ده، نو عطا چې دی نو د الله د رضا لپاره کار کوي، نو د خلکو سره ځکه مینه ده. او تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت او ذلت چې کوم دی نو الله ورکوي. کوم سړی چې هم د الله د رضا لپاره د غریب سره مدد کوي نو الله هغه په ټولو خلکو کې عزتمن کوي. نو بالکل دغسې مثال د عطا دی چې د الله د رضا لپاره کار کوي، نو الله ول ډېر زیات عزت ورکړی دی. او موږ د الله دعا کوو چې الله ول نور هم دغسې عزت ورکړي او الله نور هم مخ په وړاندې بوتلي، که الله نور هم کامیاب کړي. ځکه د افغانستان د یتیمانو دپاره کونډو دپاره مدد کوي، نو الله دې عطا بای نور هم کامیاب کړي چې دغسې د خلکو مدد وکړي. نو ملګرو دا د عطا باره کې ویډیو وم چې تاسو سره هم شریک کړم. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. سید جان افیشل چینل ته هم سبسکرایب کړئ. او اوس ما له اجازه ته د لوی الله په امان.